سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. څنګه د ګرم اوبو په واسطه کوتک غټ کولی شئ. مخکې مو هم ویلي دي چې کوتک یعنې د نارینه جنسي آله کې کوم هډوکي نه وي، ټولې عضلې وي. نو عضلې هغه وخت کې غټېږي کله چې ورزش پرې وکړل شي او ښه ګرم شي. یعنې خلک چې باډي جوړوي کلب کې، نو هره ورځ ډېر ورزش ورته کوي او بدن یې هم ډېر ګرم شي. نو نن د کوتک یوه بله طریقه درته ښیم چې دا طریقه که یو میاشت وکارول شي نو به سایز کې فرق راشي، هم به بیدار شي. او ښه خبره دا ده چې دې طریقه کې کوم تیل یا بل څه ضرورت نشته. نو طریقه داسې ده چې له ویده کېدلو څخه مخکې 10 دقیقې لپاره یې نیم ګرمه اوبو کې وهئ او که یا اوبه پرې راخوشي کوئ. خو ښه داسې ده چې اوبه کې یې کېښودل شي او وموښل شي تر 10 دقیقو پورې او 10 دقیقې وروسته وچ شي او بیا په یو ټوټه کې تاو کړل شي، یعنې لږ څه ډوب خو پلن شي او تر سهاره پرېښودل شي. نو دا کار انشاءالله نتیجه ورکوي. نتیجه څه ورکوي چې ټول د وینې رګونه یې ورسره سم خلاص شي او وینه په ښه توګه کوتک ته رسیږي. او کله چې وینه دې ته ښه ورسیږي هغومره ښه پورته کېږي. او په خوراک کې ورسره میوه او سبزي ډېرې وخورئ، سره د پستې، چارمغز، بادام او عسل او شیدو څخه. نو سم اریبا او افغان بیسیم خو 4G ازمایي، ستاسو کوتک به سم 6G شي وي. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشانه مو ووهئ. مننه.